که سکون غواړئ، که خوشحالي غواړئ، اطمینان غواړئ، راحت غواړئ د ژوند دپاره، نو انیبو الی ربکم، خپل رب ته راوګرځئ. چا چې پیدا کړي هغه ته راوګرځئ چې تاسو د ژوند په خوږو باندې پوه شئ، د ژوند په مقصد باندې به پوه شئ، د زړه سکون به تاته میلاو شي. خو شرط دا دی زمانونو، انیبو الی ربکم، خپل رب طرف ته راوګرځئ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبر هغه خلکو ته ووایه ځان سے زیاتی کړی دی، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمتونو نه امیده نشي. اسې نه چې دومره د امید شي چې الله پرېږدي په بل طرف باندې روان نشي. دا آوازونه زمارونو موږ او تاسو ته الله رب العالمین کړي. ففروا الی الله، الله فرمایي الله طرف ته وتښتئ، الله طرف ته منډې کا. که د شیطان د جالونو نه، د شیطان د وسوسو نه، د شیطان چې څومره خطرناکې دسیسې دي د هغې نه بچاو غواړې، د هغې نه حفاظت غواړې، نو الله رب العالمین فرمایي زما خواله راشه. دلته به شیطان ته نه، ته به محفوظ یې، د شیطان نه به بچې. ستا ژوند چې دی دا به ډېر مزېدار او ډېر په سکون باندې. دا لاره الله رب العالمین ښودلې ده زما وروڼو. اقبال علی الله، الله رب العالمین ته متوجه کېدل، الله رب العالمین له ورتلل، د الله رب العالمین په لاره باندې ور روانېدل. دا لاره زما وروڼو دا د سکون لاره ده، دا د کامیابۍ لاره ده. په دې باندې الله رب العالمین قسمونه خوړلي دي چې دا د کامیابۍ لاره ده، او په دې باندې د ټول انبیاو لاره ده، دا د ټولو صحابه کرامو لاره ده، دا د ټولو نیکانو صالحانو لاره ده، دا د هغه خلکو لاره ده چې د هغې باره کې الله رب العالمین فرمایلی دي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د هغوی نه راضي دی او دوی د رب العالمین نه راضي دي. هغه خلک به دې لاره باندې تللي دي. د الله رب العالمین لاره ده زما وروڼو. او د دې نه علاوه چې نورې څومره لارې دي، د دې سره ټینشنونه سیوا کېږي زما وروڼو. بس د انسان چې څومره د الله نه لرې کېږي، نو تا ته پته ده د الله نه علاوه چې نورې لارې دي په هره لاره شیطان ناست دی. او د دې یو مثال حدیث کې د الله نبي ورکړی دی، ډېر ناشنا مثال یې ورکړی دی. د الله نبي داسې یو لاین کرښه راښکله او بیا وفرمایل د هغې نه یو طرف ته بل طرف ته یې داسې کرښې راښکلې، او بیا د الله نبي وفرمایل چې دا کومه سیده لاره ده، سیده لار، ان هذا صراطي مستقیما. او د دې لارې په دې سر باندې یو داعي دی. داعي څوک دی؟ قرآن دی. داعي د ایمان د مؤمن په زړه کې چې کم نور دی او کومه رڼا ده، دا داعي دی، دا تا ته دعوت درکوي چې په دې طرف باندې راځه. او د یو طرف ته بل طرف ته چې څومره لارې دي، د الله نبي فرمایي دا شیطاني لارې دي چې د دې لارې نه دې خوا کېږي یا خوا کېږي، د شیطان لاس ولبځي. او زما وروڼو د شیطان سره سکون نشته دی. شیطان په خپله سرګردانه دی، شیطان په خپله پریشانه دی چې په هغه ورځ باندې الله رب العالمین ذلیله کړی دی، رسوا کړی دی، رټلی دی. د هغه ورځې نه بعد شیطان تر اوسه پورې سرګردان پریشان دا په دې ټوله دنیا کې ګرځي. دا د الله په مخلوق کې هغه بدبخته شی دی چې صرف یو دا دی چې د الله رب العالمین د رحم نه امیده دی. نو د دې وجې نه زما وروڼو انسان چې څومره د الله رب العالمین نه لرې کېږي، دی به په خفګانونو کې واقع کېږي، دی به په پریشانو کې واقع کېږي، او د ده د ژوند نه سکون به ختمېږي. دا یو ډېره اتفاقي خبره ده زما وروڼو. او موږ او تاسو ټول د سکون د خوشحالۍ د دې ډېر وږي یو، او ډېر ضرورت دی موږ او تاسو ته زما وروڼو. ځکه موږ چې څومره منډې وو، که څوک مال ګټي، که څوک بل څه کوي بل څه کوي، دا د دې دپاره کوي چې ما ته سکون میلاو شي. زما ژوند دا په مزیداره طریقه باندې تېر شي، مزیدار ژوند چې هغې ته قرآن حیات طیبه ویلی دی چې داسې زندګي زما تېره شي.